قاري صاحب داسې ده چې زما ډېر زیات لکه ګناهونه شوي دي نو پای کې لکه زنا راښه ډېرې زیاتې شوي دي دروغ غیبت هر څه راښه شوي دي او داسې ده چې ډېر دین سره ټچ وم وای ګناه صحیح ده خلاص وسوتې خبرې دي الله بنده ده دوه نیم سوه مسلمانان په ځان باندې غوږ ونیسه خدای دې هدایت ګوري ای د الله بندګانو ای د رسول الله امتیانو چې ګناه دې وویله چې زه پوه شولم دا خلق په ځان شاهدان مه جوړوئ چې فلانی کار توبة نصوحه رښتینې توبه پاکه توبه په اخلاص سره 2 رکعات لمونځ زړل رب العالمین جل وعلا ته چې اوښکې ورته تویې کړي هغه کار پرېږدي ورباندې پښیمانه سي الله جل وعلا د مؤمن مسلمان توبه قبلونکی ذات ده صحیح ده ګناهونه چې مو وویل بیا ټولې خبرې مه کوئ چې دا کار مې کړی ښه صحیح ده قاري صاحب زه راغلم چې ستاسو په لاس باندې توبه وباسم او بېرته الله پاک ته واپس شم الله اکبر ښه انشاءالله دا اوس په دې توبه کې به ته 3 کارونه کوې وعده دې داسې دا 3 کارونه به زه په دې توبه کې کوم ما دا 3 خبرو باندې به عمل کوي انشاءالله ښه اول خو به دا ووایې چې په وړو او غټو ګناهونو مې په ټولو توبة نصوحه د رب العالمین جل وعلا ته د وړو او د غټو دوباره راته لږ بیا ووایې په وړو او غټو په ښکاره او په پټو په قصدا او په سهوا په ټولو ګناهونو مې رب جل وعلا ته توبه ده داسې توبه چې توبة نصوحه ده نصوحه توبه څه شی ده یعنی دا اوس دیم په دې ګناه توبه ده په راتلونکي دیم اراده ورته نشته دا 3 خبرو باندې عمل وکړه اله العالمین به دې توبه قبول کړي خدای جل وعلا به مساتنه او حفاظت مو کړي دا ګناهونه دې اوس پرې خدای الله دې وعده ده خپل خالق سره بالکل دا وعده نه و آینده کې به دې اراده نه ورته نه نشته ور باندې پښمانه یې نادم یې ور باندې ډېر زیات الله دې درته مبارک ګوریا الله جل وعلا په سورة النور کې فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون دغه ورور نوم سي هر څه شي ده لشهادت څومره ګناهونه وکړي دي الله جل وعلا په نسبت بیا مؤمن یې څه درته وایي رب وتوبوا الى الله تاسو توبه وکړي الله جل وعلا ته جميعا ټول د مو په ټولو ګناهونو چې رب را باندې عالم ده د ما او د مو چې څومره ملګري دوستان دي د دې ټولو رب جل وعلا ته توبه ده په ټولو ګناهونو اوس رب غوښتنه څه شي کوي وتوبوا الى الله تاسو توبه وکړي الله ته جميعا ټول ايها المؤمنون اي مؤمنانو یا الله دې پاره دا اوس دې موږ आवाज اوري چې څومره مؤمنان مسلمانان را سره سوکړي توبه وکړي الله ته د الله په دې حکم عمل وکړي وتوبوا الى الله توبه وکړي الله ته جميعا ټول ما او تاکي اي اوریدونکي اي لیدونکي اي مسلمانان سي هر څوک جميعا طول نرو خزا ايها المؤمنون اي مؤمنانو د څه شي د پاره توبه وکړي الله اکبر د څه شي د پاره ای رب العالمین موږ توبه وکړو د دې د پاره توبه وکړي لعلکم تفلحون چې د دې کامیابی الله د دنیا او د آخرت در نصیب کړي بشک تاسو ګوري تاسو د آیات ته متوجي سي بارک الله فیکم وتوبوا الى الله جميعا فټولو ګناهونو توبه وکړئ الله ته ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیابی پیدا کړئ په توبه کې د دنیا کامیابی ده د آخرت کامیابی ده الله اکبر په توبه کې د دنیا خوشحالي ده د آخرت خوشحالي ده په توبه کې په دنیا کې الله جل وعلا د خوشحالي ژوند درکوي په آخرت کې الله جل وعلا د خوشحالي ژوند درکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای د مؤمن مسلمان په توبه باندې الله داسې خوشاله کیږي یو مثال موږ تاسو ته راکړی په یو حدیث کې که یو څوک په یو دښته کې رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم وای لده سره وخی او په دې وخ باندې د خوراک او د چیخاک او د سفر ټول سامان ور باندې بار کړی وي او په یو داسې دښته کې وي چې هیڅ شی نه وي او لدنه دا وخ ورکسي په دې دښته کې کله چې وخ ورکسول
دی داسې غمجن او پریشانه ناسته چې نه د خوراک څه شی شته، نه د څښاک څه شی شته، نه د ژوند او د زندګي څه شی ورسره پاتې دي، نو دی خو طبعا اوس په دې حال کې به دی تباه کېږي، له تکلیفونو له سختیو له مرګ سره به مخامخ کېږي، نو دی په دې پریشاني کې وي. نو کله وخت کې چې دا سر راپورته کړي چې وګوري هغه وښي مخکې ولاړ وي، څومره دا انسان ورباندې خوشحاله کېږي په داسې حال کې، ځکه چې د ده د ژوند امید پیدا شول، د دې زندګي امید پیدا شول. نو د مؤمن مسلمان په توبه باندې رب جل وعلا له دې نه زیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي خوشحاله کېږي. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. الله له مؤمنانو غوښتنه کوي چې ماته توبه وکړي، له منافق نه یې نه کوي ګوري مسلمانانو، له مرتد نه یې نه کوي، له یهودي او له نصراني او له بوذي او له مشرک او له رافضي او له دغه بلا او بترو یې نه کوي، یوازې له مؤمن نه. یا ایها الذین آمنوا توبوا، ای د ایمان خاوندانو توبه وکړئ، توبة نصوحا، رښتونې توبه. رښتونې توبه اوس څه شی ده؟ رښتونې توبه دا ده چې په ګناهونو به پښیمانه کېږي، هغه ګناه به پرېږدي، په کوم ګناهونو چې لګیا یې هغه به پرېږدي، او په آینده کې به هم اراده ورته نه کوي. دغه مؤمن مسلمان الله دومره زیات ځینې خوشحاله کېږي. او بیا دغه ځوان ته وایم ګوریا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین جل وعلا د خپلو هغو بندګانو په صفاتو کې دا صفت ورته بیانوي چې هغه د عباد الرحمن صفت دي. عباد الرحمن دا په 19مه سپاره کې سورة الفرقان کې الله پاک فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دا عباد الرحمن هغه بندگان دي الله دي چې الله رب العالمین په بندگی قبول کړی وي. اله العالمین دې موږ تاسو ټول په خپل بندگی قبول کړي، ټول امین وایاست. امین یا رب العالمین. اله العالمین دې موږ تاسو ټول په خپل بندگی قبول کړي. یو خدا دا یو څوک وایي زه دې الله بنده یم، په دې کې شک نشته چې ټول بندگان دي الله یو، خو دا ډیره مهمه ده چې رب درته وایي ای دې ما بنده. الله اکبر. الله اکبر. اوس ګورئ نو د عباد الرحمن صفت دا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دا خو څه کوي ای مؤمنه مسلمانه چې هر څومره ګناهونه دي رب جل وعلا نه منه امید کېږه، لا الله نه ما مایوسه کېږه. بعضې ځوانان دي هغه وایي ما ګناهونه کړي، اوس به لمونځ کوم فایده به راته نه کوي، اوس به اودس کوم فایده د قرآن تلاوت نه. خیر، دا د شیطان هغه دام ده چې له ایمان نه دي خلاصوي، دا د شیطان هغه دام ده چې له اسلام نه دي خلاصوي. کله وخت کې چې د توبه وکړله رښتونې توبه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لدغ انسانانو سره رب وعده کړي ده چې اوس به دې هغه ګناهونه په نیکو اعمالو درته بدلومه. الله اکبر. الله اکبر. نو کله چې دې توبه وکړله ځان ته وایم تاسو ته ټولو مؤمنانو ته په الله به ښه ګمان کوئ، په الله به ښه باور کوئ، په الله به ښه بروسه کوئ، په الله به ښه توکل کوئ. نو الله جل وعلا ډېر مهربانه ذات ده، ډېر عفو کوونکی ذات دی. الله جل وعلا په مهرباني کې به یو واقعه درته بیان کړم. خوښه مو ده عمر جان؟ قارون خو به پیژنئ. قارون دغه قارون د موسی علیه السلام قومي ده. په سورة القصص کې د ده واقعه راځي ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. دغه قارون له موسی علیه السلام سره حسد او کینه او بغض او عداوت پیدا شول. قارون ویل چې زه پیسې لرم او وسم لرم، طاقت لرم، نو زه ولې نبي نه شوم چې موسی علیه السلام نبي شول؟ چې هغه درنه له ما نه فقیر او مسکین هم ده نه؟ بالکل. دومره په ضد کې لاړل له موسی علیه السلام سره چې په موسی علیه السلام باندې د زنا تور ولګول العیاذ بالله. بل وخت موسی علیه السلام خلقو ته دعوت کول، نو دغه ښځې ته دغه قارون ویلي و چې ته په دغه دعوت کې لاړ شه موسی علیه السلام بدنام کړه چې ته د ورځې خلقو ته نصیحت کوي، د شپې راځې له ما سره د بد اخلاقي کوي العیاذ بالله. نو قارون ورته ویلي چې دا تهمت ورباندې ولګوو په موسی علیه السلام، زه به بیا له تا سره نکاح وکړم او چې څه شی مې په وس کې و هغه مال او پیسې به هم درکړم. په دغه وخت کې موسی علیه السلام قوم ته نصیحت کوي، د ورځې دا ښځه ورته راغله چې ته د ورځې نصیحت کوي او د شپې بیا زناوې کوي. په دې کې یو لوی درس د موږ او تاسو لپاره عمر جانه پروت ده، څومره چې د دین دعوتګر مؤمنان مسلمانان دي. د الله په پیغمبرانو باندې د زنا تور لګېدلی. ما او تاسو کې په ما تاسو به بیا یو څوک یو ویډیو نه جوړوي، توهین او سپکاوی به مو نه کوي. د الله په انبیاو باندې خلکو تورونه لګولي دي، ما او تاسو کې
کما ته د هغو انبیاو پیروکار ځان بولو نو دا تکلیفونه به راځي، په دې باندې به مؤمنان مسلمانان صبر کوي. خو افسوس د هغې انسانانو په حال چې دغه د قارون په قدم باندې اوس هم روان دي، ځان ته مسلمانان وایي، ځان ته قسم قسم خبرې کوي، خو دغه د قارون زامن یې له ځانه جوړه کړي چې نه د دین دي نه د کفر دي، بس په دې منافقت کې شپه ورځ ژوند ورباندې تېرېږي، زندګي ورباندې تېرېږي. کله وخت چې موسی علیه السلام باندې دغې ښځې تور ولګول، موسی علیه السلام دې ښځې ته ورته ویل چې ګوره ای ښځې د الله دپاره حقیقت ووایه. ښځې ورته وویل چې ما ته قارون ویلي و چې نکاح در سره کوم او پیسې در کومه. موسی علیه السلام بدنام کړه. په دغه وخت کې د موسی علیه السلام له خولې نه ښېرا ورته راووته. کله چې ښېرا ورته راووته هغه ښېرا یې الله قبوله کړه. دغه قارون په ځمکه کې تر دې پنډیو پورې ننوتل. موسی علیه السلام ته اواز ای د رب مهرباني درته ښیمه، د الله احسان، د الله جل وعلا په خپلو بندګانو باندې رحم درته ښیم. موسی علیه السلام ته اواز ورکړل چې ای موسی ما معاف کړه، بیا به زه داسې نه کوم. موسی علیه السلام خو ډېر زورولی و، له دې نه مخکې هم زورولی و، ډېر زیات یې زورولی. تر دې زنګنو پورې ننوتل بیا یې اوازونه ورته کول، تر دې نسه پورې ننوتل بیا یې اوازونه ورته کول، تر دې غاړې پورې ننوتل بیا یې اوازونه ورته کول. موسی علیه السلام جواب نه ورکول تر څو په ځمکه کې ننوتل. الله جل وعلا موسی علیه السلام ته وویل وایي ای د ما رسوله، ای د ما پیغمبره، دا قارون څومره اوازونه درته وکړل، تا جواب ورنه کړل. د ما دې په خپلې لویي باندې قسم وي چې یو ځل یې ما ته اواز ورکړی وای ما به ده ته نجات ورکړی وای. که چیرې وایي یو ځل یې ما ته اواز راکړی وای او له ما نه یې نجات غوښتلی وای، ما به قارون ته نجات ورکړی و، بښنه به مې ورته کړې وه. ای موسی تا ته څو ځلې اوازونه وکړل، تا جواب ورنه کړل. الله هغه ذات ده، الله هغه عظیم ذات ده. ای مؤمنه مسلمانه، د الله په ذات قسم چې څونه الله ته نږدې کېږي، الله جل وعلا به دومره تا ته را نږدې کېږي، الله به رحم در باندې کوي، الله به مغفرت درته کوي. په توبه سره د مؤمن مسلمان ګورې دا توبه خپله عبادت ده، توبه خپله عبادت ده، پیکمانتیا ده، الله ته نزدېکت ده، په عبادت کې خوشحالي ده، رب جل وعلا ته عاجزي ده. او الله چې څومره زیات په توبه کې یادوي، په استغفر الله کې یادوي، حمد و ثنا او صفتې بیانوي، الله جل وعلا زیات ورباندې خوشحاله کېږي. تاسو که خیال کړی وي په دې خپل منځ کې چې یو څوک مسجد وي، یو څوک بښنه ځینې غواړي یا یې ستاینه کوي، صفتې کوي، هغه څومره ورباندې خوشحاله کېږي. نو خالق العالمین جل وعلا چې یو څوک بښنه ځینې غواړي، الله ډېر زیات ورباندې خوشحاله کېږي. الله ډېر زیات له هغه انسان نه راضي کېږي په توبې کولو، په مغفرت غوښتلو، د الله جل وعلا په ذکر باندې، په یادولو باندې. نو تا ته د الله جل وعلا دا توبه مبارکې د زړه سره استقامت به کوې، یا هغه ګناهونه چې دې کړي دي پرېږدې به یې، پښیمانه کېږې بیا، او په آینده کې به اراده ورته نه کوې. الله جل وعلا نه امید داسې ساته چې دا خو څه کوي چې الله به بښنه درته کوي، بلکې انشاءالله الله به د هغه ګناهونه په څه شي درته بدلوي، په نیکو اعمالو به الله درته بدلوي. اسکار راته مو ښایي چې هغه کوم یو استغفار د سید الاستغفار ورته وایي. دا ما په دې ویډیوګانو کې درته ښودلی ده، خو اوس به در باندې دراسي، زیات به سي در باندې. دا که څوک سهار ووایي تر ماښامه پورې مړ سي، دا انسان جنتي ده. ماښام یې ووایي تر سهاره پورې مړ سي، په دې شپه کې دا سړی جنتي ده. هغه سید الاستغفار دا زده کړي در سره. دا څو الفاظ، څو ټکي دي د الله بندګانو په ډېرو ویډیوګانو کې مو درته ښودلي دي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا هغه استغفار ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د ورځې او د شپې چا وویل او بیا وفات شول، دا به جنت ته رسوي. دا هغه عظیم استغفار ده. د دې په برکت سره به مو رب العالمین جل وعلا له ګناهونو سره نفرت پیدا کړي. او بل یو دعا درته کوم له لمانځه نه وروسته، دا ډېره زیاته وایسته، دا دعا له لمانځه نه وروسته ډېره زیاته وایسته، او بغیر له لمانځه نه یې مو وایسته اللهم اعني على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. دا هر وخت زه بلنده ورباندې ساتي. دا دونه عظیمه دعا ده، دونه عظیمه دعا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وسلم به خاص صحابه ورته دا دعا کوله، اللهم اعني على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. دا ډېره عجیبه دعا.